د چاربېتې د پیژنګلو او د هغې د قدر او اهمیت نه پس راځو د چاربېتې د فني جوړښت په لور باندې. لږ فني جاج د چاربېتې اخلو. د ساخت او جوړښت په بڼه چاربېته په ډېرو قسمونو کې ویشلې شوې ده. که بشپړه جایزه واخیستې شي نو دا ډولونه به د 100 نه زیات وي. د دې غټه وجه دا ده چې کله د چاربېتې دورانو نو لکه د نظم او غزل ورته فني پابندۍ نه وي. د ساخت لپاره څه اصول نه وو. د طرز او آهنګ خبره وه چې کوم شاعر به کوم طرز او آهنګ برابر شوی و، بس په هغې ډنګ به یې چاربېتې لیکلې وه. بیا به بل اخوند د هغه په ضد کې په بدل طرز، بدل وزن او بهر کې خپل فن ښودلو. ډیرو شاعرانو د یو بل په جواب کې هم چاربېتې لیکلې وې او داسې په فني لحاظ د چاربېتې لاس پښې ونه تړلی شول او ورځ ته ورځه نوي نوي ډولونه منځته راتلل. او دا ښه په دې وجه و چې نن موږ سره په جدا جدا طرز، وزن، بهر او آهنګ کې بلا ذخیره پرته ده. نن سبا چې د چاربېتې جوړښت دی یا د جوړښت د فن اصول دي نو هغه په دا ډول دي. اول د چاربېتې مطلبي چې مونږ ورته د چاربېتې سر هم وایو. سر یا مطلب پسې د چاربېتې کړی یا بندونه وي. په یو بند کې 4 مصري وي، ډېرې هم کیدی شي، خو په عامه توګه د 4 مصرو یو بند یا کړی وي. په یوه چاربېته کې کم از کم 4 کړی یا بندونه وي، زیاتې هم کیدی شي. عام او ساده چاربېته اکثر په 6، 9 او 14 بحرونو کې لیکلی شي. ځینې خصوصي چاربېتې په 11، 12، 14 او 15 چپو کې هم لیکلی شوي دي او لیکلی شي. د چاربېتې دا خصوصیت دی چې په یوه چاربېته کې ګډوډ بحرونه هم استعمالیږي. یعنی یوه مصره به لنډ بحر کې او دویمه په اوږد بحر کې. داسې که د 3 مصرو والا مطلب وي نو هم 3 واړه جدا جدا بحرونه لري. ساده یا عامه چاربېته. د چاربېتو ټول هغه قسمونه چې په ساده او روانه ژبه کې لیکلی شوي وي، دا که په هره موضوع وي، خو په فني لحاظ په ساده چاربېته پیژندلی او منلی شي. ساده چاربېته د ساخت په جدا جدا طرز سره یادیږي. د 2 مصرو مطلع والا چاربېته. د دې چاربېتې ساخت څه په دې ډول وي. د چاربېتې سر یا مطلب 2 مصري وي، خپلو کې هم وزن، هم بحر، هم قافیه او هم ردیف. ځینې مطلع هم وزن، هم بحر، هم قافیه وي او هم ردیف نه وي. د سر نه پس د چاربېتې کړی یا بند وي. د اول بند تړون او ربط د قافیې سره لازمي وي. بیا د بل بند آغاز د اول بند د آخري مصرې سره تړون او ربط لري. بلکې ځینې وخت د اولنی بند د آخري لفظونو نه د دویم بند آغاز کیږي. خو داسې د بندونو ربط او تړون مضبوط شي او بیا د بندونو ربط او تړون تر آخره بنده پورې ساتلی شي. همدا فني اصول د چاربېتې طرز دی. د 2 مصرو والا هم وزن هم قافیه والا مثال د احمدین طالب مشهوره چاربېته وګورئ چې هغه دم زما د زړه صبر تمام لاړ، مرور چې مې د غېږې دلارام لاړ. هغه دم زما د خولې کاوا کې خیجي چې غونچه مې د وصال د چمن ریجي. یار ته یار چرې د غم انګار نه بیجي، خو د لاسه مې نسکور د نصیب جام لاړ. مرور چې مې د غېږې دلارام لاړ. دویم ډول. دا رقم چاربېتې هم د 2 مصرو والا مطلع لري، خو مطلع یې هم بحر او هم وزن نه وي، هم قافیه او هم ردیف وي، یا صرف هم قافیه وي خو وزن او بحر یې جدا جدا وي. اولنۍ مصره یې اوږده او دویمه لنډه وي. لکه دا چاربېته: محبوبه څنګ له مې سرې سترګې په څو رنګ راځي، مسته په غورځنګ راځي. مخې له راغله محبوبه په سر یې شال د مزې، سپین یې جمال د مزې. دریم ډول. دا قسم چاربېتې هم 2 مصرو والا سر لري. په وزن او بحر برابر وي، خو هم ردیف او هم قافیه نه وي. په دې قسم کې په بندونو او د بندونو په مصرو هیڅ قید نشته. په یو بند کې تر 8 پورې مصرې کیدی شي. په عامه توګه خو په یو بند کې 4 مصرې وي. 3 خپلو کې هم قافیه او 4مه د مطلع سره
هم قافیه وي. خو په دې چاربېته کې د بند مصرې په داسې ترتیب وي چې د بند اولنۍ، درېیمه او پنځمه مصره خپلو کې هم قافیه وي، داسې دویمه، څلورمه او شپږمه خپلو کې هم وزن او هم قافیه وي. بیا اوومه مصره د مطلع د وړومبۍ مصرې سره هم وزن او هم قافیه وي، او داسې اتمه مصره د مطلع د دویمې مصرې سره هم وزن او هم قافیه وي، او داسې مطلع ورسره په وینا کې تکرارولی شي. د مثال په توګه د ملنګ جان بابا دا چاربېته: زما ځواني ډول کوي د پښتونواله سره، زه په پښتو پښتونواله باندې سر ورکوم. زما یې خټه لمده کړې د غیرت په اوبو، بې همتي لازمه نه ده زما شانه سره. د وطن مینه مې رودلې ده د مور په شودو، اوس یې خدمت ته یم حاضر له ټینګ ارمانه سره. د غیرت توره مې نیولې ده په خپلو اوږو، د سربازۍ میدان له وړم توره له ځانه سره. روح مې بدن کې اسوده وي استقلاله سره، زما ځواني ډول کوي د پښتونواله سره. په ژوندانه کې چاته کله خپل سنګر ورکوم، زه په پښتو پښتونواله باندې سر ورکوم. څلورم قسم کې هم مطلع د څلورو مصرو وي او ټولې په وزن او بحر د یو بل سره برابر وي. اولنۍ مصره او دویمه مصره خپلو کې هم ردیف او هم قافیه وي، او داسې درېیمه او څلورمه مصره خپلو کې هم قافیه او هم ردیف وي. په دې چاربېته کې د بند او د بند په مصرو هم څه پابندي نشته. د څلورو نه زیات هم کیدی شي، او د بند هر شعر یې لکه د نظم په جدا جدا قافیو او ردیف سره وي، یعنی هر بیت یې خپلو کې هم قافیه هم ردیف او په بحر وزن برابر وي. په عمومي توګه په یو بند کې شپږ مصرې خپلو کې هم قافیه وي. اوومه مصره د مطلع د وړومبۍ مصرې سره هم قافیه وي، او داسې اتمه مصرې د مطلع د دویمې مصرې سره هم قافیه وي. لکه د مثال په توګه دا مطلع: در په در زه وهم نارې در پسې، زړګی مې شو زرې زرې در پسې. هم د په ځمکه هم اسمان لټوم، ستا د وصال نرې باران لټوم. در په در زه وهم نارې له غمه، لکه مجنون په بیابان ګرځمه. زړګی پرې ارې ارې له غمه، په هر سا کوم فغان ګرځمه. سترګې مې شولې تکې سرې له غمه، اوښکې رودونه په ګریوان ګرځمه. په اور د هجر شوم ایرې در پسې، پناه د اوره د هجران لټوم. ستا د وصال نرې باران لټوم. یا دغه چاربېته چې مې لیدلې ستا رخسار دی، تمامي عمر مې په دار دی. چغې وهم لکه دولاب، په مخ مې ځي اوښکې سیلاب. یا دغه بله چاربېته چې د غم عمر مې تېرېږي بې له یاره، د غم عمر مې تېرېږي بې له یاره. یقین نه دی که مې وچ د سترګو نم شي، د مرض احوال مې ووایه ریباره، که دلدار زما زما سره همدم شي. پنځم قسم: د چاربېتې د پنځم قسم په مطلع کې هم څلور مصرې وي. دغه څلور واړه مصرې په داسې ترتیب وي چې اولنۍ مصره او درېیمه په خپلو کې هم وزن، هم بحر او هم ردیف او هم قافیه وي. بیا دویمه او څلورمه مصره خپلو کې په وزن او بحر برابر او هم قافیه او هم ردیف وي. د مثال په توګه دا مشهوره چاربېته: د دنیاګۍ پانی بازار دی، دغه ماڼۍ په وینو سرې وینمه. چې هر یو نفس ترې فرابطار دی، تل د بیلتون په کنارې وینمه. د دنیاګۍ ساعت به تیر شي، په غریبانو ظلم زور مه کوه. جهان به وران ملک به اندیر شي، راشه دا ناز او کبر نور مه کوه. ابس فریاد که زما ډیر شي، ما ته په دې کار کې پیغور مه کوه. رنګ خو مې زیړ خطا مې وار دی، چې د هجران تورې تیارې وینمه. د دنیاګۍ پانی بازار دی، دغه ماڼۍ په وینو سرې وینم. یا د احمددین طالب بابا دا چاربېته: راشه سپین بشر ونیسه آفتاب ته، چې خجل پرې و سوما و د سومنات شي. فرق دین دی رسېدی نشي خطاب ته،
فرق دین دی رسیدې نشي خطاب ته که څلور چنده هم نور ورپسې زیات شي. شپږم قسم. په دې ډول چاربېتو کې هم مطلب د څلورو مصرو وي، خو په وزن او بحر کې وړومبی او درېیمه مصره خپلو کې برابر او هم قافیه وي. داسې درېیمه او څلورمه خپلو کې برابر او هم قافیه وي، خو دې مصرو کې وړومبی مصره اوږده او دویمه لنډه وي، بیا درېیمه اوږده او څلورمه لنډه وي. لکه دا مطلب: بیا ښکلې محبوبه شوه اراسته چشمانې تورې، راځي په سرو منګولو له خیاله یې شانه کړې په مخ زلفې دورې دورې که لختې د سنبلو. یا دا مطلب: خورې ورې د زلفې په رخسار خیشي، ورکوې د عطرو نم بلبل پسې په چغو په چغار خیشي، زړه شو قلم قلم. اووم قسم. د اووم قسم چاربېتې هم د څلور مصرو سروکي لري. وړومبی او دویمه مصره یې لنډه وي، نه په وزن او بحر برابر وي او نه په ردیف او قافیه تړون او سمون لري. درېیمه مصره یې اوږده وي، بیا څلورمه مصره یې وړه وي، خو د دویمې سره هم قافیه وي. لکه دا مطلب: د مینې سره شراب ساقي راوړه جامونه، یو ځل کو په ما نوش کړې ګوره یم درته په سوال زه تږې د وصال. یا دا مطلب: مرمه بې لتانه ګډ د ځان په ویر، یا محبوب ستا په یارانه کې مې تعاون شو حال مې د مجنون شو. په دې چاربېته کې دا خصوصیت وي چې بیا هر بند یې د مطلع سره تړلی وي، یعنی د وړومبی بند اخري مصره به یې د مطلع د وړومبنۍ مصرې سره هم قافیه وي. داسې دویم بند به د دویمې مصرې سره، درېیم د درېیمې مصرې سره، او که بندونه ډیر وي نو داسې به بیا سردوباره د مطلع اولنۍ مصرې بیا دویمې مصرې او درېیمې سره هم قافیه کوي او په وینا کې ورسره مطلب تکرارولی شي. دا د ساخت او جوړښت په بڼه د چاربېتو څو مشهور او معروف قسمونه. د دې نه علاوه هم ډېرې چاربېتې داسې شته چې د دې ساخت او جوړښت نه په جدا طرز او هیئت کې لیکلي شوي دي. داسې څه چاربېتې خو د نیمکو چاربېتو په نامه یادېږي، خو لا ډېرې اوس هم د استادانو د څېړنې نظر ته اړتیا لري. اوس راځو په اصطلاحي بڼه د چاربېتې قسمونو ته، چې په اصطلاحي بڼه د چاربېتې څو قسمونه دي. که موږ د ادب په اصطلاح کې د چاربېتو ویش ته نظر وکړو نو په دې بڼه کې د چاربېتو څلور ډولونه دي. یو سوره چاربېته، دویم کړهبند چاربېته، درېیمه نیمکۍ چاربېته او څلورمه زنځیری چاربېته. اولنی قسم سوره چاربېته. په مجموعي ډول او عمومي توګه ټولې ساده چاربېتې په دې قسم کې شاملې دي، که هغه عشقیه دي او که ساده. په سوره چاربېته کې سروکه یعنی مطلع د څلورو مصرو وي، دواړه بیتونه هم وزن او هم بحر وي، خو لکه د پنځم قسم جوړښت اولنۍ او درېیمه مصره خپلو کې هم وزن او هم قافیه وي. د سروکي مطلع نه پس بیا د چاربېتې بندونه وي، کم از کم بندونه درې وي او د زیات هر څو کیدی شي. په بند کې څلور مصرې وي، د بند اخري مصره د مطلع وړومبۍ مصرې سره هم قافیه وي او بیا ورپسې بله مصره د مطلع د دویمې مصرې سره هم قافیه وي. دې رقم چاربېتو ته سوره چاربېته ویلی شي. لکه د مثال په توګه: ستا په مینه مې داو کړی مالو سر دی، هغه دم چې یم د عشق په جواری ناست، د ښایست نه د ترسین خلق خبر دی، ترک مغل وي درته تل د لاچاری ناست. دویم قسم کړهبند چاربېته. کړهبند چاربېته په موضوعاتي توګه هره چاربېته کیدی شي، خو د ساخت په بڼه مطلع یې څلورو مصرو واله وي او دواړه بیتونه په وزن او بحر برابر وي او خپلو کې هم قافیه هم وي. کړی او یا بندونه یې هم د مطلع سره هم بحر او هم وزن وي. د بندونو دوه مصرې خپلو کې هم قافیه وي. په بند کې عموماً شپږ مصرې وي، خو د شپږو نه زیاتې هم کیدی شي. هر کړی د یو بل سره په داسې ربط کې تړلی او بند وي چې اولنی بند د مطلع د اولنی لفظ یا لفظونو نه شروع کیږي، بیا بله کړی د اولنی کړی د آخري لفظ نه شروع کیږي او داسې تر اخره پورې ټولې کړی د یو بل سره په مسلسل ربط کې بند او تړلی وي. نو ځکه ورته
کړهبند چاربېته ویلی شي. لکه د مثال په توګه د احمد دین طالب دا چاربېته چې مې لیدلی ستا رخسار دی، تمامي عمر مې په دار دی، چغې وهم لکه دولاب، په مخ مې ځي اوښکې سیلاب. بیا د دې بند په دې بل طرف وګورئ چې مې لیدلی دی د ورایه، روح مې د ځانه دی بې ځایه، لا به تر کومه کړې دا جور، چې د دارو مې نه کړې غور. عمر زما شو د هی هایه، خورشید د مخ کړه رانمایه، شوم الول د لام په تور، علاج مې وکړه الفور. اسره مې نشته بې له خدایه، غواړم تر ستا مهر همایه، راته قهرېږي بېلتون بور، قرار مې نه خوري د زړه سور. او اخیری چې کله پلټه خوري د مطلع په لور، نو بیلتانه اوسومه انګار دی، تمامي عمر مې په دار دی، نشم لتا سره ملاب، په مخ مې ځي اوښکې سیلاب. دریم قسم نیمکۍ چاربېته. هسې خو نیمکۍ او بدله هم د ادب په اصطلاح کې ځان له یو جدا صنف دی چې د سندرو په چوکاټ کې شمیرلی شي. خو کله چې د چاربېتې سره د نیمکۍ ذکر راشي، نو د دې مطلب د چاربېتې هغه قسم وي چې لکه د نیمکو د سندرو په شان ورکې نیمې ټوټې هم وي، یعنی نیمه میسره په نیمه ټوټه هم یادېږي. په دې کې هم د جوړښت په بڼه بیل بیل قسمونه وي، د 2 مصرو والا، د 3 مصرو والا او د 4 مصرو والا نیمکۍ چاربېتې شته. د 4 مصرو والا مطلع کې اول مصره پوره وي، بیا ورپسې وړه ټوټه وي، بیا 3مه مصره اوږده وي او 4مه ورپسې ټوټه وي. داسې د 3 مصرو والا مطلع کې اول 2 پوره مصرې وي، بیا 3مه ورپسې ټوټه وي. د 2 مصرو والا مطلع اول مصره اوږده او 2مه ټوټه وي. مثلا 2 مصرو والا نیمکۍ چاربېته. په سپینه کوکه دې پرته نه ته د سرو ده د نندارو ده، یا دا څنګه زنانه ده چې راوړي لوڼه سپین سرې، خبر که ناخبرې. 3 مصرو والا. زه دې په زور د تورو زلفو گرفتار کړم، لکه بلبل در پسې تل جړا چغار کړم، مدام فراق مې زور دی، لیلا د سپینې خولې د منتبار زه یم، خوړلې دې په زلفو چمچمار زه یم، تللی نشم ستا د در. 4 مصرو والا. خورې ورې د زلفې په رخسار خېشي، ورکوې د عطرو نم، بلبل ورپسې تل سر په چغار خېشي، زړه مې شو قلم قلم. 4مه او ډېر اهم قسم زنځیری چاربېته. چاربېته جوړول او لیکل څه آسان کار نه دی. د چاربېتې فني لوازمات او جوړښت د ادب په اصنافو کې د ټولو نه زیات ګران دي، او چې چاربېته زنځیری شي نو بیا خو نور هم کړاو او زیار یو په دوه شي. د چاربېتې استاد شاعر ته اخون ویلی شي، او زنځیری چاربېتې د اخون فن او استازي غواړي، عام شاعري نشي لیکلی. زنځیری چاربېتې د خپل ځانګړي آهنګ او ساخت له کبله د نورو عامو او ساده چاربېتو نه جدا او ممتاز مقام لري. د دې ځانګړي خصوصیت دا وي چې په دې کې زیات لفظونه هغه په کارولی شي چې هم قافیه، هم غږي او هم آهنګ وي. اول خو داسې لفظونه راجمع کول ګران کار وي، او بیا یې په یو خاص شکل کې په شعرونو کې پیرل هم لویه فنکاري او استازي غواړي. خو استازان یې داسې په ترتیب او تسلسل سره وپیري چې نه صرف ربط، آهنګ او صوتي تقاضې برابروي، بلکې هم قافیه، هم وزن او هم بهر هم وي. نو هله ترېنه زنځیری کړی جوړه شي، او دغه کړو ته بیا زنځیری چاربېته ویلی شي. خو هغه استازان یې جوړوي چا سره چې د لفظونو ذخیره هم وي او د تخلیق په فن یې هم لاس بر وي. جوړښت او ساخت یې داسې وي چې د مطلع نه واخله نو تر آخري بنده پورې یو ربط او تسلسل داسې روان وي چې د لفظونو نه مصرې، د مصرو نه بیت او د بیت نه بندونه او کړی جوړیږي. دغه کړی چې رایوځای شي نو زنځیر ترې ساز شي. دا ټول لفظونه او مصرې په داسې یو طرز، غږ او آهنګ کې وي چې زړه راښکونکې موسیقي ترېنه پیدا شي. د ساخت په بڼه خو زنځیری چاربېته په هر قسم کې جوړېدی شي او جوړې هم دي، خو ځانګړی ساخت یې داسې وي چې د مطلع نه تر آخره بنده پورې د هر بیت وړومبی مصره اوږده او 2مه لنډه وي.
دویمه مصرع به د اولنۍ مصرع نه 3 چپې کمه وي، یعنی که اوله مصرع د 14 چپو وي نو دویمه مصرع به د 11 چپو وي. لاندې یو څو مثالونه د جدا جدا ساخت سره وړاندې کولی شي. کله به راشي په پوښتنه د ملنګ کړې سنګ، لرې کړه زنګ شومرنګ ستا په تهمت کې. کله به راشي چې دې وکړمه دیدار سهار، زړه مې پرهار د یار د لاسه ډېر دی. شومه په غم کې ستا د مینې ګرفتار په جار، اوس هم په نار انګار رانه چاپېر دی. اخر به تیر شي د نیمګړې دنیا وار په خوار، ما اخله ازار بیمار په زلفو ګیر دی. مخ دې چراغ دی پرې اعظم لکه پتنګ په شړنګ، لرې کړه زنګ شومرنګ ستا په تهمت کې. د افغانستان د استاد شاعر بیلګه: کله به راوړې دواړه لبې دې رنګین شیرین، سپین دې جبین زرین مخ دې ځلیږي. کله به راوړې دواړه لب شهاب و ملهم صنم، مه کړه ستم هردم په غضب خورې. سرې دې منګولې همیش وړې زړونه قلم قلم، اخلي قدم په چم سترګې دې هورې. په درد پروت یم زه غواړم ستا کرم محکم، لرې کړه غم علم که رب ته ګورې. نن دې په غاړه باندې زانګې لونګین رنګین، سپین دې جبین زرین مخ دې ځلیږي. یا د احمددین طالب دا زنځیری چاربېته چې سپین بشر دې صدبر د سحر تازه، څوکیدار پې بیدار زلف مار زانګي. سپین رخسار دې ګلزار پې بهار وي تل، دغه باغ دې فراخ کړه د زاغ و زغن. په دربار دې دلدار ږدي مردار منګل، غم چې راخ کړه مداغ نه اوري چاغ و چمن. زه بیمار ناقرار یم هزار بلبل، دور کړه کاغ یو کلاخ کوي لاغ گفتن. ما نوکر مقرر کړه په دروازه، سپین بشر دې صدبر د سحر تازه. څه پکار چې دوبار کړي چغار بانګي، څوکیدار پرې بیدار زلف مار زانګي. یو بله چاربېته د غالب ګل بابا: ځکه یار زی کنار عاشق نار کی سیزي، شین دې خال لکه لال کړه د سیال تیاري. کړې اسرې خطرې سترګې سرې دي ستا، لرې نیت د علت دا عادت لرې خاص. زر لرې څه قدرې کړې نارې د ګدا، چنار قد لیاقت ستا زینت کړه اخلاص. د دیدار انتظار کړي ناچار نه راځي، ځکه یار زی کنار عاشق نار کی سیزي. سڼې ټال لکه دال لري شال زرزري، شین دې خال لکه لال کړې د سیال تیاري. یا دا یو بله چاربېته د زنځیرې چاربېته یو بل مثال: ما دې لیدلې د کاکا صاحب دربار ګلزار، ورته بېشمار لاچار راځي د لرې. ما دې لیدلې د کاکا صاحب قوت عزت، خوږ زیارت جنت ورکړې رب دې. تل پې ورېږي د الله په هر ساعت رحمت، د کرامت طاقت لري عجب دی. نشان یې وینم عجیبه یې دی زینت اوچت، د سلطنت صفت په کار یې سب دی. ډېر بلبلان یې په روزه کوي چغار پزار، ما دې لیدلې د کاکا صاحب دربار ګلزار. یا یو بل ډول د زنځیرې چاربېتې چې ښکلی شال په سر زما، ښکلې پرې ګلونه دي، ښکلي ښکلي خلق مې دیدن پسې شمکور دی، ښکلی ټنګ ټکور دی. استادانو شاعرانو په هر صنف کې څه نه څه ځان له جدا جدا تجربې کړي دي او ځانګړی اسلوب یې خپل کړی دی. داسې په زنځیرې چاربېتو کې هم نوي نوي طرزونه او آهنګونه ایجاد کړي شوي دي. احمددین طالب هم په زنځیرې کې یو نوی طرز خپل کړی و: کړمه قلم د غم بلم، ساسي مینم د سترګو سرو، هغه خوشتر نوي اکثر چې په ځیګر پر هر لري. او داسې نورې ډېرې چاربېتې. د چاربېتو څو خصوصي ډولونه. اوس د چاربېتې د څو داسې قسمونو ذکر کوو کوم چې په ساختي توګه هر یو قسم کیدی شي، په موضوع باندې هم قید نشته، هر موضوع پکې بیانولی شي. او په اصطلاحي توګه ځینې استادان یې د زنځیرې چاربېتې په چوکاټ کې شمیري. خو فرهاد وسیم یوسفزی په خپل کتاب
فولکلوري ادب کې دې ته د چاربېتې خصوصي ډولونه وایي. هغه لیکي استادان داسې چاربېتې د زنځیرې چاربېتو په چوکاټ کې شمیري، خو زه ورله جدا قسم او مخصوص ټکي استعمالوم، یعنی په خصوصي قسم ورله پیژنګلو ورکوم. مطلب دا چې دا به د چاربېتو یو مخصوص قسم وي. په خصوصي قسم کې هم دوه ډولونه دي. یو هغه قسم چې د یو بل مخصوص توري یا د مخصوص شمیرې یعنی اعداد تکرار پکې بیا بیا شوي وي، او دغه مخصوص لفظ یا هندسه دغه کلام ته خصوصیت ورکوي. لکه د مثال په توګه د عبدالواحد ټیکدار بابا دا مشهوره چاربېته چې ورکې د سلو لفظ یا عدد بیا بیا تکراریږي او دغه ورله یو ځانګړی خصوصیت پیدا کوي. وګوره دبدب زما سل مې په اردل کې ځي، سل مې غلامان دي سل اسونه په سل لارې ځي، سل پکې ریبارې ځي، سل پرې اویزان دي کټارې دي د غضب زما، وګوره دبدب زما. یا د یو بله چاربېته شروع مې کړه خبره غوږ کېږده د زړه سره، ښه فکر ورته وکړه چې دا څه کوم بیان، عجب لرم داستان، عجب لرم خیال د عشق په کمال، دنیا د په اوه بر اعظمو کې تقسیم، الله دې پرې حکیم. اوه دي اسمانونه دي پټ پکې رازونه، اوه ځمکې هم جوړې دي په حکم د سبحان، ثابت دي له قرآن. قرآن اوه منزل دی بېشکه مکمل دی، هر یو حاجي اوه ګزارولي په شیطان، عجب لرم داستان. نو په دې کې هم دغه د اوه د عدد بار بار تکرار شوی دی. په خصوصي قسم دویم ډول هغه چاربېتې دي چې په وینا باندې شونډې یا یو بل سره نه یوځای کېږي. پخوانو شاعرانو به په شاعرۍ کې نوې نوې تجربې کولې. نن سبا هم ځینې شاعران داسې کلامونه اکثر په غزل کې جوړوي چې په وینا سره پرې شونډې نه را یوځای کېږي. په عامه وینا کې ویلی شي چې شونډې پې نه خوځي، اصل کې شونډې پې خوځي خو یو بل سره لګي نه. په چاربېتو کې هم ځینې استادانو داسې چاربېتې ویلي او لیکلي دي چې د شونډو حرکت پرې محدود وي او د یو بل سره نه لګي. نو داسې چاربېتې که د ساخت په هر بڼه کې وي او که په هر موضوع وي، خو مونږ یې په خصوصي بڼه کې شمیرو. لکه د غالب ګل بابا دغه چاربېته چې پورته په زنځیرې ډول کې هم یې ذکر وشو، ځکه یار زی کنار عاشق نار کی سیزي، شین د خال لکه لال کړه د سیال تیاری. نو په دې کې شونډې د یو بل سره لګي نه. یا د احمددین طالب دا چاربېته نادرې ګرځې لرې نه وېرېږې له ازاره، سیزې د یار جګر سترګې د ډکې دي د ناره، نازک ذهن دهن لرې شیرین د قد اصل نه، زاری درته عاشق کړي لرې کرې څه د غل نه، هرګز کله نه کله راځې د غیر د ټل نه، ټلګرې قلندرې نږدې زه راځه تر یاره، سیزې د یار جګر سترګې د ډکې دي د ناره. نو په دې چاربېته کې هم شونډې د یو بل سره لګي نه. د دې زده کړې حاصل په فن په حواله باندې تاسو وکتل چې د چاربېتې مختلف قسمه ډولونه یا قسمونه دي. څه په اصطلاحي بڼه باندې دي، څه خصوصي ډولونه دي د هغې، او څه د ساخت او جوړښت په بڼه باندې. دغه درې واړه خبرې پکې تاسو زده کړلې.